یا شاگرد شا او یا خادم شا یا مین اور سر محبتو کا ولا تکن قامسا فتحلک دل مجوڑے گا کہ حلاک بشی حلاکت والا کے براش عوام و مسلمانان دلت ادارہ دلت دا اہل علم دا شمول ددی مدرسین راتل ددی حفاظ دا ادارہ دا دزان دا پارا دا رحمت سبب گردوئی دا دا عذابونو چې د پکیګو دا دغه طالبانو د دغه پاکانو خاطر د دغه صلحاو خاطر نن دنیا په کوم حالت باندې روان ده اهل علم کم دي ادارې د علم را نور خلکو قبضه کړي هغه په خپل چې کوم نه ذریعې د لعنت ګرځېدلي د خلکو عقاید خرابوي هغه چې اهل سنت والجماعه ادارې دي او مدرسې دي هغه مظلومان خوار او غریب په وظیفه باندې وختونه تېروي زمونږ استاد مالداران هغه زکات اوس پېژني نه چې زکات ورکول هم یوه فریضه ده که څوک یې ورکوي په رشتهدارو کې ختم کې د ادارې هم هغه سره لري چې زما دغه زکات صدقه جاریه وګرځېږي د وروستو نسل لپاره نو زما معاشرو قرا او علما ځان ته رحمت وګڼئ صاحب دا قرآن رحمت دا کل عالم قرآن عظیم شانم رحمت اور اگر سنچ قرآن عظیم شان کی صفت دا برکت دے فلی کی برکات دی ذات دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکت دے دا اغل عابو کی برکت یہ ورز دی مبارک دا خندق پا غزوہ کی پدا سی مسکنت و دا غربت پا حال کی چی بیت المال بالکل خالی ہوئی د دنیا کفار را جمع شول په مدینه منوره یې داسې شدیده حمله راوړه چې اراده د دې وه چې مکمل د اسلام دا بنیاد او مرکز ورانکړي او دا قبضه کړي په یو اړخ باندې باغ د کجورو د آسونو جنګ پکې نه کېده په بل اړخ باغ د کجورو د آسونو جنګ پکې نه کېده په شاته بنو قریظه پراته وو هغې سره مصالحت او صلح وه چې ستاسو د خوا نه جنګ به مونږ ونه شي مونږ به درسره کار نه لرو یو اړخ نه خطر و د جبل صدع د خوا نه مدینې منورې نه په دې اړخ سلمان فارسي رضی الله عنه نه مبارک پوښتنه کوي ستاسو په ایران او فارس کې یو قوم مظلوم وي نور به ظالمان وي د ده ورسره مقابله د وس نه کېږي بیا نو ځان په څه شي بچ کوي وایي د کور نه خندق تاوئ د هغه په مشوره عمل شروع شه صحابه کرامو ته لس لس ملګري جوړئ هر ملګري ته لس ګزه اوږده یا څلوېښت ګزه اوږده لس ګزه سور لس ګزه جوور وایي دا به لس لس ملګري کوي کار شروع کېږي ټوله مدینه منوره کې د چا په کور کې روټۍ ختمې شو امتحان یوه شپه په نهاره صحابه عمل او کار کوي دویمه ورځ په نهاره کار کوي دریمه ورځ هم نهاره او ګیر چاپېره کفارو قبضه اچولې د بار نه تجارت لارې بندې دي دکانداري بنده ده بازار ختم دی او دوی مبارکو سره هغه روټۍ د خوراک نشته یو صحابي مبارک راځي مبارک ته د خپل لمنه اوچتئ د دې خپل خېټې نه یې کاڼی تړلی دی یا رسول الله علیه السلام زما دې حال د لوږې ته وګوره دومره اوږه یم چې معده مې جوش کوي معده چې کله اوږې شي اوچه تاویږي حرارت پیدا کوي او د هغې دا ګرمي او هغه شدت د حرارت په دې یخ کاڼي باندې زه سړو ولګیا یم مبارک یې کاڼي ته تکیه کړې وه دا خپله لمنې داسې راوچته کړه فرفعها عن حجرين مبارک دا لمن اوچته کړه د دوو کاڼو نه چې وایي کتل د رسول الله مبارک په خېټه دوه کاڼي تړلي وي د دې لوږې د وجې نه دی مبارک هغه دوه کاڼي په خېټه باندې کړي حضرت جابر عاشق رسول رضی الله عنه د مبارک دا صحنه چې ولیده بالکل وی زما د وس نه بار شو خبره غزوه مې پرېښوده کور ته راغلم بیبي مبارکې ته مې وویل څه نه لرې وی لږ څه کم 2 کیلو ورپسې شته دي یو چیلوکې مې پور کړو دا مې حلال کړ هغې ته مې وویل لاسي میرچنه باندې دا اوړه کړه ما هغه چیلوکې ټوټه ټوټه کړه ما چې هغه ټوټه کړو زما بیبي هغه اوړه هغه ورپسې وړې کړي وي هی میده کړي وي
هغه یې واغېږلي، دا مې کټوۍ ته واچولې، زه را روان شوم. بیبي مبارک اواز را پسې کوي چې رسول الله مبارک ته پټ ورشه، غوږ کې ورته خبره وکړه. ګورې ما دې مېلمنو ته ونه شرمې، دا خو زر صحابه کرام دي، خو چې زما کور ته راشي نه کاسې لرم او نه د ناستې ځایونه لرم او نه دا روټۍ دومره پراخه ده. پټ ورشه غوږ کې ورته ووایه چې ما لږه روټۍ تیاره کړې ده. جابر صاحب راځي مبارک ته په غوږ کې پټه خبره کوي، هغه دې تپوس کوي څه دې تیار کړي دي. وی یو چیلوکی دی څه کم 2 کیلو وربشو لري. وی دا خو ډېر شی دی. بلال صاحب ته وایي اعلان وکړه څومره خلک چې خندق کې کار کوي ټول راځئ جابر صاحب دعوت کړی. جابر صاحب په منډه منډه کور ته ځي. اے بیبي څه شي نه چې ته یې دی همغه راسره وکړو، ټول یې راپسې راوستل. هغه ډېره حوصله ناکه وه. اول خو ورته غوسه شوه او ورته وایي تا ته ما ونه ویل چې غوږ کې ورته پټ ووایه، الله تعالی دې داسې او داسې نن یې درته ویلي چې پټ ورته ووایه. هغه ورته وایي سارت پټ مې ورته غوږ کې وویل. مبارک خپله را روان ویلا دا هم مېلمانه دي، بس هغه یې په اوس په علاج پوهېږي، بس حوصله مضبوطه که ورته وایي چې راځئ. بلال صاحب ته مبارک وایي ورته ووایه جابر صاحب ته ووایه چې درغلې نه یم ګورې کټوۍ د نظري نه کوزه نه کړي، روټۍ ګورې په تناره پورې نه کړي. مبارک راغی او کټوۍ ته ورغی، دا خپلې خوږې لاړې هغې کې واچول. څه خوش قسمته هغه صحابه وو چې د رحمت للعالمین لاړې د هغې خولو ته ورغلې او بیا ورغی هغه ورو کې خپلې لاړې مبارکې واچول. او بیا بیبي ته وایي ورشه د ګاونډ بیبیانې راوغواړه چې دا روټۍ د سره پخه کړي. یوه کاسه په ټول کور کې ده، دویمه کاسه نشته. زر مېلمانه کور ته راغلل، 10 کسان یې رادنده کړل، په یوه کاسه کېناستل. وی د دې نه غوښه او ښوروا اچوه، په سر یې پټوه. هغوی روټۍ وخوړه لاړل، 10 نور راغلل. 100 پینډې کېناستې، زر کسان خلاصېږي، په آخري پینډه رحمت للعالمین مبارک په خپله کېناست. بیبي راځي، جابر صاحب راځي، تاکید سره وایي اسم غلام حضرت غلام